زموږ ستاسې د مقبوضه افغانستان حمزه صاحبزاده راغلی دی دلته لایب ته دا یې ګوري که نه ګوري دغه سلام علیکم په خیر علي حمزه ته وایي د ښه دی قلاري ده خیرت دی او دا داسې ځینې راغلی دی چاته ما یو کال ګوړه خوړلې د چارفدې دی ها ډېر ښه راغلاست ووایو ستړي مه شئ ټول ملګري دې په خیر راشي. همدغسې به د کوز وطن نه هم دا کله له منځه ولاړه کله چې ما خپل ستونزو ته خپل ویل چې زه د دغه ټولو ستونزو منبع زه یم دا منشا یې زه یم ما پکې د کوز وطن څوک هم ملامت نه کړل. د هغې ورځې نه را په دې خوا دا موضوع ارامه سوه ځکه که زه ډېر ښه مثال به یې درکړم که زه په بر وطن کې په ازبکو باندې نیوکه کومه د ازبکو په شریف قوم باندې یقین وکړئ زما دا خبره به پې بده لګېږي خو که د ازبکو له منځ نه یو څوک راپاڅېږي په خپل قام نیوکه کوي دا د اصلاح سبب ګرځېږي د جنجال نه. نو کله چې بس اکثره وخت د حمزه جانان خو دلته ناست دی موږ به اکثره وخت چې بحثونه کول نو ما به ډېری بحثونه کې همدا خبره کوله چې څه حقیقت یې نه سو کولی له حقیقت نه وروره ګوله سترګې پټې کړو د بر وطن د مشرانو غلطیانې او هغه ځینې ستونزې چې وي هغه موږ په ګوته کولې هغه خو څه موږ په ټیکه نه دي نیولي که د بر وطن مشر ده هغه هم د دوی مشر ده او که د کوز وطن مشر ده هغه هم زما مشر ده. نو د پر ځای چې یو بل باندې نیوکه وسي د خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته په خپله نیوکه سړی وکړي ګوته ورته ونیسي دې کې اصلاح رامنځته کیږي او یو د بل ته احترام. نو دا ځکه دا یو نیم کال چې دغه کیسه دغومره ښه روانه وه او دلیل نتیجه یې ورکړله دا وه چې ما خپل بدو ته بد ویلې او د ده ښو ته مې ښه وویلې. مننه. خبره بیا مغه هغه ته لاړله ښه چې دلته ټول یو بل ته منتظر کېږو نه ښه داسې هر چا ته خبره راتلله هغه وغږېږي دا ډېره ښه ده چې ګیوال صاحب مخکې ما سلام وکړم مقصد تاسو فکر نه و تاسو فکر کوم ورته یې وایي بیا هم په خیرونه تاسو ته حمزه صاحب ته هغه یو شاعر وایي که نه چې ته له ما نشه قربان زه له تا نشم قربان ټول جهان به شاعران ما او تا چې شو یاران. نو دا مینه څنګه پیدا سوه ده زمونږ د لرې پښتونخوا او د برې پښتونخوا ترمنځ چې یو پښتونخوا نه حمزه جانان راجګ څه بل پښتونخوا نه ځواک صاحب راجګ څه اخواخه هنرمندان لرو دخوا دا نور زموږ سره نګرانی صاحب ناست دی دوی ټولو په ګډه غږ پورته که او د یووالي چغه یې وکړله شاعرانو د شعر په ژبه ولیکه موسیقارو ته د موسیقۍ ژبه ورکړله وجه یې همدا سوله چې دا د ټولې په یو ټغر راټول کړلو که نه 2 کاله مخکې که موږ ولاړ شو یا 2 کاله شاته سفر وکړو دغسې یو څه چې همیشه موږ ته به د مهاجر خطاب کېده او هغوی ته به موږ خدای مکړه د پاکستاني او یا د بل شي خطاب کوه مګر پوه سول دلته ډېر لوی کار وکړه او دې کې چې دغه لوی کار چا کړی دا په مکتب کې نه ده سوی دا په سیمو کې نه ده سوی د دغه سوشل میډیا برکت وه چې اوس یو ځوان راجګېږي چې دا خبره کوي چې حمزه جانان پوهنتون دی مکتب دی دا وړه خبره نه ده او دا دروغ هم نه ده او دا مبالغه هم نه ده که یو انسان راجګېږي چې وایي چې ځواک صاحب چې دا یو مکتب دی نو دا وړه خبره نه ده. دې خلکو په دې یو نیم کال کې هغه کار وکړه چې که زه وایم چې شاید حکومتونو نه یې کړی شاید لویو خلکو نه یې کړی شاید دې لپاره ډېرې پیسې ځانګړې سوي کار ورباندې سوي حتی سازمانونه جوړ سوي مګر ونه توانېدل وجه چې وجه صداقت نه و که نه کله چې په هر مسلک کې او په ژبه کې صداقت پیدا سه هغه ټولنه خپله پرمختګ کوي د خلکو اذهانو باندې کار کیږي. خوشحال صاحب په خبرو کې غواړم دغلته دا د ګیلمن جانان یادونه باید وکړو چې هغه د دې لارې قرباني و ځکه چې بیا له هیره وته موږ نه ښه مثال یې دا دی یو انسان چې په خپل ژوند باندې څومره خلک راټول کړي ول پس له مرګه د هغه څو چنده په خپل خلک راټول کړل دا خبر هم ډېر حقیقت ده چې ګیلمن جانان دا پښتانه داسې یو ځای کړل چې اصلا چا یې تصور نسو کولی. زه درته وایم ول خپل مثال وایم همدا لنډه خبره کوم د مشران ناست دوی به خبره وکړي زه پی ټی ایم باندې ما نقد کوه ما ډېرې لیکنې ورباندې کړې وي ما سره پوښتنې وي زما پوښتنې هېچا ځواب نه کړې سره د ډېرو مشرانو ما سره تماس ونیوه مګر همدا ګیلمن جانانو چې وایسونه تر اوسه پورې ما سره دي هغه یې زه اوسه پورې مکالمې نه ډېر کوم ځکه چې څو دقیقې ما سره خبرې کړي دي ساعتونه هغه را سره دي بیا حتی هغه خپل کتاب یې راولېږه چې هغه مې ولوسو بیخي یعنې یو انسان د خپل صداقت د ښکاره کولو لپاره تا ته اوښکې تویوي ژاړي درته که نه
نو ما ومنله چې بالکل دا پښتانه چې راجګ سوي دي او دا د لرو بر یو افغان ناره کوي دا صادقه خلک دي که نه دغه سره څنګ کې دغسې مکتبونه راپاڅېدل نو دا ټول شاید ډېر نور ځوانان مې زموږ ورته توجه نه یا اوس یې نومونه زموږ په خوله نه راځي که نه منظور پښتین په دې شپږ 2 کال 2018 نه په دې خوا تاسو وګورئ څومره کار یې وکړه په لکونو ځوانانو کې شعور پیدا کړ. یعنې تاسو یو فکر وکړئ چې د وزیرستان یو لرغونې سیمې نه یو داسې سیمې نه چې شاید که په دغسې اوسنۍ ټولنه کې څوک ځای ورته ورنه کړي شاید مجلس کې پرېني مګر دا انسان راښکته راجګ څه مبارزه یې وکړه په دې 6 کالو کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې څوک چې پښتو ژبه په دې ژبه وایي څوک چې پښتو کلمه زده لري د یې په زړه کې ځای پیدا کړه. چا نه یې پیسې نه دي غوښتي چا ته یې پیسې نه دي ورکړي چا ته یې سوال زارې نه ده کړی مګر خپل صداقت دا هر څه ورکړل. مګر نن که اروپا ده که استرالیا ده که امریکا ده که خپله پښتونخوا ده په یو بېوزله د یو استاد په زوی چې منظور پښتین نومیږي خلک پرې راټول دي. دغه ځوان دومره وتوانېده چې داسې یو جابر نظام سره یې مقابله وکړه چې اصلا چا یې تصور نسو کولی چې د همغه چتر لاندې به یې وکړي که نه. دا ځوان په دې وتوانېده چې په لکهاو ځوانانو ته داسې شعور ورکړي چې ټول په دې پوه شي چې دا پښتونخوا چې دا زموږ خاوره ده او دې باندې زموږ حق ده هغه حق چې هلته چاته ورګرځوی باید په دې خبره یې موږ ته راکړي که نه. دا لویه خبره ده. نو دلته حمزه صاحب تاسو باور لرم چې زما خبرې ډېرې کمزوري دي ډېرې وړې دي تاسو به ډېر زیات پرې وغږېږئ او دا لویه خبره ده چې نن دا وګورم د لر اوبر پښتانه دلته ناست دي دا د وړه خبره نه ده. ننګرهاری صاحب وګورئ حمزه جانان وګورئ ځواک صاحب تاسې کاموال صاحب شګیوال صاحب تاسې وګورئ چې همیشه هلته تللی پښتونخوا کې خلکو قدر کړی د خراغلاس کړی لوی مجالسو ته یې وړی دی قدرداني کړی کله چې هغوی راوښتي دي دخوا راغلي دي لوی افغانستان ته راغلي دي دلته همدغسې هغه خلکو ته موږ ډېر قدر ورکړی زحمتونه مې ویستلي منډې تنډې مو شګیوال صاحب د دې شاهد دی هر یو ته مو ځانګړې مېلمستیاوې کړي دي دا مینه پیدا همداسې شوه چې دې لپاره دغه ځوانانو ډېر کار وکړ. نو خدای دا ځوانان نور به را ډېر کړي. دلته به زه حمزه جانان ته یو څه پلی کړم او بیا به ورته دلته وایم چې دا شعر د چا و موږ به ډېر اورو بیا دې دا شعر زمونږ او ستاسو شګیوال صاحب لیکلی دا چې هوسپ ده حسیب وروره خوشحال وروره موږ او تاسې هغه خلک هم ډېر نه کوو چې 2014 کې دا مبارزې شروع کړې وي. ډېر زموږ ډېری افغانانو په دې اروپا کې چې سخت وخت و لکه زموږ د پښتونخوا خلک چې وو اکثر لکه څنګه حمزه جان چې ویلي اکثر لالته ډېر سخت مخالفت بیا د دې فیسبوک کې چې دا ځوانان راته د اروپا نه او د هغې مقابله به یې کوله د هغې په مقابل کې به ډېرې سختې کنځلې کېدي ویډیوګانې به جوړېدي د هغه په خلاف باندې به رقم اخطارونه به ورکول کېده. دغه پی ټي ایم چې دی دغه پی ټي ایم 2018 کې چې راووتو موږ اولنی د پی ټي ایم بنیاد په لندن کې کېښودو او په دې کې موږ سره ډېری افغانان دلته مرګړي وو چې موږ سره وروره په جلسو ته تلو جلوسونو ته تلو دغه هم جوړول پروګرامونه هم جوړول. یعنې دا ذهنسازي د 2014 نه شروع شوې دا اوسنۍ نه ده چې موږ تاسې یو کال یو نیم کال یو خو په قلاره دا مزل کېدو نو اخر سر ونیو. یعنې دا مشترکه کار داسې نه چې زه ګنې ځان ښیم خو ډېر زموږ داسې افغانان په دې اروپا کې شته چې سخت قربانیانې په دې کې ورکړي دي او لایف پر ناسو زبي شینوار یې وګوره چې په استرالیا کې و داسې نور مختار په ترکي کې و داسې ډېر د اروپا نه د نور ځایونو نه دا به په دې فیسبوکونو راتله دا ستاسې غونډه کې ځوانان یا داسې د ابي غونډه کې ځوانان به ورته ناست و دې به دا خبرې کولې ډېر شی نه د هغې نه یې زده کړه. یعنې جرأت د هغه وخت نه دې خلکو ته دغه د فیسبوک د وختونه دی کوم چې د اروپا میش افغانانو او لایفونه به راتله ویډیوګانې به یې جوړولې. یعنې دا جرأت یې دې افغانانو ته ورکړو داسې په شان ځوانان پیدا شو ستاسې په شان ځوانان پیدا شو د حمزه په شان دې ځوانان خدای پاک راوسته. یعنې دا مشترکه کار و الحمدلله چې هغه دی نن موږ په یو دغه ناست یو بل دا دی لکه مخکې چې حمزه ورور یو خبره وکړه بهترینه خبره ده چې دشمن هم وپېژنو چې دشمن هم یو دی. دا دومره کلونه چې موږ دشمن نه پیژندو موږ یو والو ام پورته وطن ام ښکته وطن خو اوس ټولو ته معلومات شو چې د یو ځای نه موږ چیچل کېږو د یو سړي نه. نو دا یو غټ کار وشو او آینده کې هم تاسې ټول دا غوښتنه ده چې داسې لایفونه جوړ کړئ چې ډېر څه د نه افغانان یې زده کړي. زه به درته یو قصه وکړم که تاسې لیدلي د پاکستان د پوځ یو دغه و غپوري په نوم باندې هغه یو ویډیو کې ویل چې دا خولۍ چې ده دا د افغانستان نه راغلې
او دا افغانانو مطلب د هغې ځینې رالېږلي. ما په پېښور کې 300 خولۍ واغستې، 300 سرې خولۍ، او لاهور ته مې ډلیوري کړې، او په لاهور کې مې په پنجابي باندې ډلیوري کړې لندن ته، او بیا مې په دې جلسو کې تقسیم کړې. بیا مې په هغه باندې په اردو ویډیو وکړه، او بیا مې هغه ادرس هم وښودو چې دا وګوره دا ماته د پنجاب نه راغلي. یعنې موږ داسې مقابلې په هغې وخت کې د پاکستان فوج هغه ویان هغه پورې هغې سره موږ داسې مقابلې وکړه. بیا په دې سرې خولۍ په دا ټولې اروپا کې ګډې کړې وروره، د افغانستان بیرغونه و، جلسې جلوسونه و، مظاهرې وي، یعنې ډېر غټ کار وشو. یو بنیاد کېښودلو 2014 نه دا بنیاد کېښودلو، او الحمدلله هغه د ټول اوس روان یو. نو دا زموږ ستاسې مشترکه دغه ده. بیا هم په دې باندې ځو، بیا هم په دې باندې خبرې کوو. دا داسې نه ده چې موږ د یو کس دوه دغه خبردار مشترکه دغه دی، دا مبارزه په یوازې کېږم نه، ځکه او زموږ ته چې څوک لاندې ناست وي د دې هم راسره شراکت دی. څوک به ښه کمنټونه کوي، څوک به لایک راکوي، څوک به شیر کوي، څوک به موږ ته کینی. یعنې د ټولو په مشترکه په دغه باندې الحمدلله موږ دغه دې ته ورسېدو چې نن موږ خپل قوم ته که په پورته وطن کې دی او که په ښکته وطن کې دی پویم کړه، اوس الحمدلله دې تیار دي هر دغه ته هر شی وپېژندو. الله یې ټول تاجونه ورکړي چې هر چا په دې کیسه اخیستې ده. جزاک الله خیر. زه خو به یو دوه خبرې وکړم که ستاسو اجازه وي. حمزه صاحب ته ډېر ښه راغلاست وایم، او نورو ملګرو ته هم چنان. خوشحال جان لالا ته ډېر ډېر سلامونه، احترامات. او دغه د شګیوال صاحب یو شعر یې ما ته راکړی و، بیا ما خدای شته دی چې دغه کمپوز مې کو جوړ مې کو، خو بیا همداسې رانه پاتې شو. نو دغه به زه تاسو ته ډېر داسې دوستان هم ډېرې مخکې هم دغه وکړي چې یاره موږ ته یو زمزمه وکړو. نو که باچا صاحب اجازه مې زه به ته یو وړه زمزمه وکړم، سپیشل د حمزه لالا ته ډالۍ. ای زمانه مروره زما ځان زما زیګره، ای زمانه مروره زما ځان زما زیګره، په ښایست باندې مغروره، پېښوره پېښوره، په ښایست باندې مغروره، پېښوره پېښوره. ستا په غېږه کې ویده پروت د غزل بابا حمزه دی، ستا په غېږه کې ویده پروت د غزل بابا حمزه دی. خیال یې وساته خیبره زما ځان زما زیګره، په ښایست باندې مغروره، پېښوره پېښوره. ته مسکن د ابدالي خپل تاریخ ته نظر وکړه، ته مسکن د ابدالي خپل تاریخ ته نظر وکړه، راځه بیا یو شو د سره، زما ځان زما یو شو د سره، زما زما زیګره، په ښایست باندې مغروره، پېښوره پېښوره. زه پرهېز شګیوال درشم ګیله من بېرته راستون شم، زه پرهېز شګیوال درشم ګیله من بېرته راستون شم. ما ته وایې مهاجره زما ځان زما زیګره، ما ته وایې مهاجره زما ځان زما زیګره، په ښایست باندې مغروره، پېښوره پېښوره. ای زمانه مروره زما ځان زما زیګره، ای زمانه مروره زما ځان زما زیګره، په ښایست باندې مغروره، پېښوره پېښوره، پېښوره پېښوره. ډېره بخښنه غواړم چې بېګا هم یو پروګرام کې مرۍ مې ناسته ده، خو بیا هم مجبور شوم دغه حالاتو دا ستاسو مینې چې دغه د شګیوال صاحب شعر ته وړاندې وبخښه. شګیوال صاحب یو ځای کې راځه دی او که راشه دی نو بخښنه غواړم. نګران صاحب یو پروګرام کې ما ته ویل چې اجازه راکړه. هر د شګیوال صاحب یو دقه وبخښه، د هر د خپل خوندونه خپلې مزې، خو پېښور خو پېښور دی که نه، دا خو یو ځای کې تاسې به ووایئ یو پروګرام کې په دواړو سترګو ولې نه نم ښایسته ښایسته ښارونه شته دی. دا به سپېشل د همدا لپاره دی، همدا لپاره
بس همدا لپاره به سپیشل دی. بس لر او بر زموږ ټول خپل وطن دی او دا نه په څو افرادو باندې په اشخاصو په ویناګانو باندې دا څوک بیلولی شي دا د چې دا اډوکې سره پیوند دی دا هېڅ داسې د چا خبره څوک نشي بیلولی څومره خبرې راشي څومره بادونه راشي که نه ملنګ جان بابا یو شعر دی وایي چې خیال په خود او خود غرضو بدل نه کړي ملنګ جان او رسوه د غیرت ټکي د ځوانانو په غوږو کې او د سبا نری شماله دا زما پیغام ویسه ګرځوی په غرو رغو کې نو خبره دا ده چې موږ د خلکو په دغو باندې خبرو باندې نه ځو دا د اشخاصو خبره نه ده دا د یو ملت او د یو قوم خبره ده نو په دې باندې ډېرې کوپړې دغه توی شوي دي دې باندې ډېرې خبرې پر لارې دې باندې کتابونه لیکل کېږي خو بس نور زیات خبر نه کوم بخښنه غواړم شګیوال صاحب څه وینا کوم یو شی به زه ووایم شګیوال صاحب د ټولو په اجازه ننګرهاري صاحب نو دا چې در سره دا کمپوز کړی یم د هر څه دې ویلي نو بیا دې بازار ته ولې نه دی راویست نه دا داسې و چې دا شګیوال صاحب ته هم پته شته دا کمپوز هم ما وکړو او بیا د دې هغه کلیپ هم ما جوړ کړو په پېښور کې او خدای شته چې دې کې لږ زره دغه چا چې دغه هغه کومه سټوډیو شوه چې دې موږ ته دغه موزیک یې موږ ته جوړ کړو دې کې تا دا ریدم یعنی ریدم موږ هغه تبلیغ ته ویل که نه دا ریدم خو داسې شی دی چې دغه موسیقي ستون فقرات دی نو هغه ریدم یې ډېر تیز جوړ کړ داسې مست یې جوړ کړی و دا چې دا مست دی داسې میډیم دغه کې ده که نه نو هغه دا موسیقي ډېره مسته کړې او شاعري پکې داسې دغه وه که نه لکه ګیله وه نو د دې په خاطر باندې هغه ریدم مال چې دا ډېر تیز دی ډېر فاسټ دی لکه مسته سندره چې دا باید داسې نه شي او په هغه وخت کې زه نورو کارونو کې مصروف وم نور بعضې شعرونه د شګیوال صاحب نورې مسلې وې نو بیا ما چې به دوباره زه دغه کوم که نه لکه دوباره بیا تاسو منتظر اوسئ ډېره ښکلې شاعري ده او ډېر زبردست شاعري شګیوال صاحب په قلم دې برکت شي مننه دا غوره کړو څنګه چل دی زما ذکر تا مایکونه واسه بس په ټوله په همدې تیره کې چې غږ مې درکړ غږ مې در نه راځم ته اول نه ویلي غږ دې ښه صحیح دی خبرې کوه ها ګوره ټولو ته بیا هم هرکلی او ښه راغلاست بس تاسو داسې دی چې زما خو میم ویل دغه زما ټیک ټاک نه دی دا ستاسو ټولو دی ښه خبره دا ده زه چاته میلمه نشم ویلی خو یو خبره ما بار بار کړې ده اظهار صاحب او زواک صاحب او حمزه صاحب همداسې پاچا صاحب او حبیب صاحب او نګراني صاحب هغه نور ملګري خو لاړل خیر نو زه خو په سیاست په خدای کې پوهېږم نو تاسو خو خیر د ما ورته غوږ نیولی او زه پوهېږم تاسو داسې خبرې ونه کړې ټول د یووالي خبره ده نو زه به داسې یو شعر به ووایم تاسو ته که اجازت مو وي ارشاد شګیوال صاحب مهرباني ها دا میکونه بند کړئ که زحمت نه میکونه بند کړئ ها وایي چې پښتو د هر افغان ملي ژبه ده پښتو د هر افغان ملي ژبه ده پښتو ویاړلې ده رسمي ژبه ده لري د رسم او تنظیم منصب سپهسالاره نظامي ژبه ده پښتو تاریخ زرګونه کاله لري پښتو تاریخ زرګونه کاله لري پښتو لرغونی تاریخي ژبه ده پښتو کې کیږي مرکې او جرګې پښتو کې کیږي مرکې او جرګې پښتو مشران لري قومي ژبه ده ډیرو اولیاءو پر خبرې کړي پښتو د میا او د ولی ژبه ده پښتون په نورو حکومت کړی دی پښتو قوي امپراتوري ژبه ده دا د غرغښت او د سړبن ژبه وه پښتو زموږ د ابدالي ژبه وه بخښنه غواړم دا د غرغښت او د سړبن ژبه وه پښتو زموږ د ابدالي ژبه ده د پښتو ژبې د لومبي شاعره امیر کروړ سوري زمري ژبه ده هم د ملالې او انامو د میرویس خان او شاه سوري ژبه ده د نادر خان او د وزیر اکبر خان پښتو د شاه امان غازي ژبه ده جمال الدین په څیر عالم لرو
جمال الدین په څیر عالم لرو، پښتو استاذه ده، علمي ژبه ده. د لر او برو د سرتاج دی پښتو. حمزه صاحب، د لر او برو د سرتاج دی پښتو، د سر شملمو د پټګي ژبه ده. پښتو چاپ شوي دیوانونه لري. پښتو چاپ شوي دیوانونه لري. خوشحال خټک او خان غنی ژبه ده. د ملنګ جان او ګل پاچا الفت پښتو شاعره فرهنګي ژبه ده. بیا د رحمان بابا ملنګ فقیر پښتو بې کبره ملنګي ژبه ده. په ادبیاتو د پوره ولاړه پښتو ادب څخه غني ژبه ده. هغوی چې څوکې د پښتون خوړلی، هغو چې دغه یو ملګری څه شو زواک صاحب، هغو چې څوکې د پښتون خوړلی وایي پښتو د دوزخي ژبه ده. او زه شګیوال پرهیز پرې ځکه ویاړم پښتو له ټولو غیرتي ژبه ده. پښتو له ټولو غیرتي ژبه ده. دا سپیکرونه مان کوي. ژوند شګیوال صاحب تل د پښتو ژبې او د موږ د افغانیت د تاریخ نه تل مدام داسې تصویر جوړ کړی په خپل شعرونو کې چې په واقعي معنا باندې موږ ذهنونو او زړونو ته ښکته سوی. نو ته دې ژوندی چې ته یې بس موږ به درنه زده کړې کوو که نه. ننګرهاري صاحب ته به زه یوه غوښتنه ځینې وکړم. مخکینی چې کوم سندره تاسو ویلې وه، په هر قیمت کېږئ دغه ډول سندرو ته بیخي ډېر زیات ضرورت لرو، بیخي حد نه زیات ورته ضرورت لرو چې هر وخت باید په دې ولس باندې واورول سي، واوري. او دا تا چې کومه د شګیوال صاحب دا شعر ویلي وه ډېر زیات خوند یې وکړ. ډېره مننه زواک صاحب، حمزه لالا، دا ټول ملګري، خوشحال صاحب، ټول ملګري، حاجي سیلاب خان هم راغی، حبیب جان کموال صاحب. بس کوشش به کوو داسې چې بس زموږ فرهنګ د موسیقي کوشش به کوو چې داسې هغه شاعري وړاندې کړو چې هغه یو پیغام ولري او مثبت پیغام ولري او زموږ اورېدونکي لیدونکي هغوی ته یې څه ګټه واخلي. انشاءالله دا ډېره ښکلې شاعري شګیوال صاحب کړې وه. او دا پېښور کې شو نو شګیوال صاحب راسره و، بیا زما یو ملګری دی فریدی دی. نو کله به چې بس هغه به راغی، بیا ما او دا به راووتو د باندې. نو بس هغه پاټکونو باندې مې همداسې زړه تېرېدو. نو شګیوال صاحب چې اوس خو یو پولیس ما نه ودرېږي که نه، اوس مې کس کې ودرېږي. نو ما ورته ویل شګیوال صاحب غم مه کوه، بس یاران دوستان دي، دوی سره چې ناست نو انشاءالله څوک به غږ نه کوي. نو خبره دا ده چې بس دره پښتونخوا او بره پښتونخوا ټول زموږ یو وطن دی، ټول د یو ژبې خلک یو، د یو فرهنګ خلک یو. مینه مو ډېره پخوانۍ ده، پیوند هم ډېر زوړ دی. او انشاءالله چې دا پیوندونه به تازه کېږي، ټول په موږ ګران دي، زموږ یو وجود دی. ما مخکې هم تاسو ته عرض وکړو چې د یو څو اشخاصو په خوله باندې دا شیونه د منځه دې وکړه که نه. ګوره دا یو لایب چې دی څومره افغانانو ته انرژي ورکړه، دا یو لایب او ستا دا یو شعر نور خو څه کې څومره افغانان سره متحد کړو، څومره یعنې ستا راتګ ګوره همداسې نه دی. نو مطلب دا دی چې زمونږ دغه بې ځایه نه دی که نه. شګیوال صاحب ستا غږ نشته، بیا همغه زړه کیسه شروع شوه. شګیوال صاحب په منځ کې یو وړوکی کش سګرټ ووهي، بیا هغه ور لایو ریپورټ سي، هغه نو کار یې ور خراب کړي. حمزه شنه تا څه ویل په اخر کې، بیا موږ هم خدای پاماني وخت وستم. زه به صبر وکړم که شګیوال صاحب څه ویل غواړي، خو که نه غواړي نو زه به بیا مخکې لاړ شم. تاسې مهرباني وکړئ حمزه جان. دغه دی مننه حمزه صاحب محترم، جی په ډېرې بخښنې سره هغه بالک یوه غوښتنه دا تاسو په ټول په ما، زه خو ګوره د یووالي سړی یم او زما یووالی ډېر زیات خوښېږي چې یو شو سره او سره راټول شو. او نو خبره دې کې ده چې زه په دغه ځکه غلی او خاموشه پاتې شولم چې زه په سیاست قسم دی که پوهېږم، خو دغه شیان لیکم نه پوهېږم چې دا څه شی دي. خو خبره دا ده تاسو خپل نظرونه شریک او ما ورته دا خپل غوږونه نیولي او مهرباني. مننه شګیوال صاحب. اول خو موږ ډېره مننه کوو شګیوال صاحب چې تاسو غوندې مشران موږ لرو چې ځوانانو ته هغه درانه پښتو، هغه درانه لغتونه، هغه درانه کلمات ورکوي چې
په هغې باندې د ځوانانو مټې قوي کېږي او قامونه به یوځای کېږي. او اخري پیغام به زه دا ورکړم چې موږ کله نه مبارزې شروع کړي دي د لر او بر د اتفاق د مینې، نو دلته به ټول ولس ته پته وي چې ورو ورو په دواړو سیمو باندې په بر او کوزه پښتونخوا کې موږ ډېر مخونه داسې وپېژندل چې هغه د لر او بر د اتفاق خلاف دي. هغه موږ په لر کې مو وپېژندل، په بر کې مو وپېژندل، هم په ډېر ټیک ټاک کې مخونه راښکاره کړل چې کوم د دواړو افغانانو د دواړو پښتنو یو ځای کېدل نه مني او نه خوښېږي، ځکه د دواړو طرفونو ته چارواکۍ ته خطره ده. هم په لر کې چې کوم چارواکه دي د هغې ته خطره ده، کوم په بر کې چې چارواکه دي هغې ته خطره ده، د ولس په اتفاق او د ولس په یو ځای کېدو باندې. نو ځوانان چې کله د مبارزه کوي او موږ چې کوو حسیب جانې کوي، غزنوي صاحب کوي، باچا کموالی کوي، اظهار خوشحالی کوي، حاجي سیلاب، جمیل شینواري چې څوک کوي، نو یو خبره مهمه یاد وساتئ، که د دې مبارزې مخالفت موږ ته نه وکړه، که مخالفت یې نه و په ټیک ټاک کې، مطلب چې د دې مبارزې اهمیت نشته. که مخالفت یې نه د دې چې د دوره مخالفت دی په کوم کې چې په لر کې زما مخالفت شي، په دغه د حسیب ځواک شي، د باچا کمواله، د دې مخالفتونو مطلب دا دی چې د دې مبارزې اهمیت ډیر زیات دی او دې کې حقیقت دی. د دروغو کله مخالفت نه کیږي، همیشه د حق مخالفت کیږي. زمونږ پاک نبی محمد صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی، پیغام ورته نبوت میلو شو، نو خلکو یې مخالفت ځکه وکړو چې هغه پیغام په حق و. دغسې چې زمونږ مخالفت کیږي مطلب دا دی چې زمونږ پیغام په حق دی. نو د دین اړوان دی تر اوسه پورې چې څونه کار وشو، ګل خان او ګل مرجان منګه ختم کو، کنځاوې منګه ختمې کړې، سپکې سپورې منګه ختمې کړې. نو اوس هم د دې ځوانانو په مټې باندې به دا ځمکې منګه یوځای کوو، دا لر بر افغان به منګه ختمو، دا به اوس یو افغان کیږي. نو دا زما اخري پیغام مننه کوم. سلامونه احترامات د ټولو ته ورسېږي. که ستاسو اجازه یې زه به هم یو دوه خبرې وکړم. زما سلامونه هم قبول کړئ ټول. سلامونه نیکی هیلې مشرانو ټولو ته، لاندې اورېدونکو ته مهرباني. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. شکر الحمدلله. او خوشحاله یم چې تاسو غوندې دوستان لرم، تاسو غوندې ویاړلي لرم. زه په تاسو باندې ویاړم. دغه د مبارزې دغه کوم رنګ چې اوس راوړی، دغه مبارزه موږ تاسو مشرانو نه زده کړې ده او موږ به ستاسو په قدمونو باندې قدمونه ږدو چې تاسو موږ ته څنګه لارښوونه کوئ، موږ به انشاءالله هماغسې ځو. او ستاسو د دروند مجلس ته ما یو ښایسته شعر هم راوړی، نو که ستاسو خوښه وي بې ادبي هم کېږي، ځکه پرهیز شګیوال صاحب هم ناست دی، د دې په مقابل کې موږ شعر وایو، خو بیا هم ستاسو د ټولو په اجازه باندې ما دا د مکتبونه چې بند شوي وو، د دغې خورګانو د زړه یو درد مې داسې یو څو قلمه یو څو کرښې مې لیکلي دي، نو خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي، زه به یې تاسو ټولو ته ډالۍ کړم. وایي په یو داسې کلي کور کې خدای پیدا کړم او نن د خپلې بېوسۍ درته قصه کړم. نه د حق غږ شم کولی، نه مې خوله شم بندولی. خدایه زما به څه ګناه وه چې سیاسره دې پیدا کړم. او خدای روح مې رانه واخله، دې دنیا کې یم تنګه. که څه وایم شرمېږم، په کوم رنځ دې مبتلا کړم. وایي په دې غټه دنیاګۍ کې نور ځای نه و چې پیدا دې زه په کور کې د مولا کړم. بېوسي د ماشومتوب نه لا تر اوسه پورې ګالم، هره شپه مې شوګیره ده، بس همدغه یو دعا کړم. وایي چې ماشومه ومه ښه وم، چې ماشومه ومه ښه وم، د هر څه نه ناخبره، ورځ په ورځ چې غټېدمه نو د هر څه دې آګاه کړم. وایي په قرآن کې چې تا حق د تعلیم راکړ، په قرآن کې چې تا حق د تعلیم راکړ، بیا نو ولې ترې محرومه دې دنیا کړم. او زه یو مور یم، یوه لور یم، یوه خور یم، بې تعلیمه به اولاد څنګه اصلاح کړم، بې تعلیمه به اولاد څنګه اصلاح کړم. او اوس هم بنده یم څلورو دیوالو کې، اوس هم بنده یم څلورو دیوالو کې، دې نه ښه ده چې مې یو دیوال ته مخ او بل ته شا کړم، دې نه ښه ده چې مې یو دیوال ته مخ او بل ته شا کړم.
وایي ستا قصه چې کلیوال کله لیکله یو ځل نه په څو ځلې په ژړا کړه ډېره مهرباني خدای دې وکړي ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي مننه ډاکټر صاحب الله دې اجر درکړي ډېر ښه حبیب صاحب هغه عزیز فولاد خو لږ در سره راواخله بخښنه غواړم هغه عزیز فولاد راواخله عزیز فولاد دواره مې راجب کو شګیوال صاحب محترم نور آصف وروره شګیوال صاحب نور به موږ هم اجازه ورکړو دلته مکتبونه دي سبا نه ماشومان هم وده کېږي نو تاسې ته ښه برنامه غواړم ننګرهاري صاحب ته ټولو ملګرو ته عزتمن شو خوشحاله شو او الله دې هر کله راولم شګیوال صاحب چې داسې بنډار وي زموږ ستاسې حجره وي او د افغانانو مجلس پکې وي شعر و شاعري پکې وي د وطن درد پکې وي مولا هم هر کله راوله شګیوال صاحب محترم د تاسو په اجازه ننګرهاري صاحب د بیا لیدو بیا ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ دلته تاسو سره مو یو څو دقیقې دا بنډار شریک یوه نړۍ مننه او د زړه نه خوشحاله سو بیا انشاءالله په هیله قربان ډېر خوشحاله شو لیدلو نه انشاءالله چې بس تر بیا پورې مننه مننه بخیر سلامت ولا ستاسو کله دیوال صاحب دغسې کله پروګرامونه نیسئ ځوانان لیکوالان شاعران مشران کشران ټول راپورته کوئ او ستاسو خو موږ ډېر خاص مینهواله سو بل ننګرهاري صاحب خو دلته کله کله ګورو نږدې ده موږ سره لندن کې دلته نږدې ده ولا کله مجلسو کې یګان ملنګجانۍ پې وایو خوندور اواز لري او همدا سړی موږ دلته په لندن کې پاتې ده خداخته چې دلته را رسېدلی دی که نه موږ به تابه و غرق به وو ډېره مننه اول خو دغه ډېره مننه سیلاب جان ستاسو د لطف نه همیشه د ګورو تاسو سره د غازي جان په ما ډېر زیات ګران دی او ډېر ماشاءالله خبرې به وکړم که اجازت وي عزیز فولاد د موږ او تاسو ګران دی بس نن پخه پیګا ده ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د سره د چا خبره په خبرو کې دغه شو مخامخ شو مهرباني وکړه په موږ ډېر ګران دی مننه الله صاحب ستړي مه سئ مهرباني پرهیز شګیوال صاحب ته مسج مې درته وکړو فکر وکړم چې ودې نه لید پرهیز صاحب عزیز رحمان ما خدای که به م کتل ډېر ښه راغلاست وي او پخیر راغلی پخیر راغلی سندرغاړی لطیف ننګرهاری د لارو بار ویاړ زموږ تاسو خوږ ژبه شاعر په واقعا ډېر خوشحاله یم ستا سره مخامخ غږېږم شګیوال صاحب او همدغسې نور غاره صاحب او حبیب جان انشاءالله ټول روغ جوړ اوسئ ډېره ښکلې برنامه هم نیولې وه ورونو دغه د کله چې ګیلامن صاحب په شهادت ورسېده تقریبا د سلو نه بره هیوادونو کې د ده د فاتحې او د جنازې لمونځونه وسول او فاتحګانې وسوې او دغه لر و بر ټولو په یوه چغه ځان ته ورونه ویلې او ما تقریبا یو 100 کلپه د 100 محفلونو نه راټول کړي دي او ډېر ښایسته مې ډیټ کړي دي چې دا د لر و بر مینه او یو بل ته احترام او درنه په تاریخ نه و شوی د ده نه به زه یو ساعته فلم جوړوم او د ټول نړۍ ته بیا چې دې خلکو دغه مبارزینو لکه حمزه استاذ لکه اسیب ځواک لکه دا نور دوستان بخصوص زمونږ او تاسو شاعران دوی واقعا یو تاریخي زحمت ګاللی ده چې دغه تاریخي لاسته راوړنه دا باید یو